د امریکا په واشنګټن کې پر ملي ګارډ سرتیرو د پرونۍ حملې شکمن کس د رحمن الله لکڼوال په نوم یو 29 کلن افغان اعلان شوی دی. چارواکو ویلي چې نوموړی د سپینې ماڼۍ ترڅنګ پر ګزمې بوخت دوو سرتیرو باندې ډزې کړي دي چې په پایله کې دواړه سخت ټپیان شوي او روغتیایي حالت یې نازک ښودل شوی دی. امنیتي ځواکونو د بریدګر مقابله کړې، هغه ټپي کړی او وروسته ژوندی نیول شوی دی. د واشنګټن ښاروالۍ دا پیښه هدفي برید بللی او ویلي دي چې بریدګر یوازې عمل کړی او تر اوسه د بل چا د ښکیلتیا نښې نشته دي. د امریکي واشنګټن کې پر ملي ګارډ سرتیرو د پرونی برید مشکوک کس افغان وګړی اعلان شوی. د عدلیې او امنیتي چارواکو په وینا بریدګر رحمن الله لکڼوال نومیږي او 29 کلن دی. هغه د افغانستان په وخت پرون ماښام د سپینې ماڼۍ ترڅنګ د ګزمې په حال کې پر دوو سرتیرو ډزې کړې دي. د امریکې ولسمشر ویلي چې نیول شوی تورن د افغانستان د بایدن حکومت پر مهال امریکا ته راغلی و. He was flown in by the Biden administration in September 2021 on those infamous flights that everybody was talking about. نیول شوی کس یو بهرنی دی چې له افغانستانه چې د ځمکې پر سر دوزخ بلل کیږي زموږ هیواد ته راغلی. هغه په سپټمبر 2021 زیږدیز کال کې د بایدن د حکومت لخوا د هغو بدنامو الوتنو له لارې امریکا ته ولېږدول شو چې هر څوک پرې خبرې کولې. هیڅوک نه پوهېدل چې څوک به داخل شي. هیڅوک له هیڅ شي خبر نه و. د هغه دوسیه د ولسمشر بایدن لخوا چې د هیواد په تاریخ کې د فاجعې ولسمشر او تر ټولو بد ولسمشر بلل کیږي تمدید شوی و. دا برید زموږ د ملت د ملي امنیت لپاره تر ټولو ستر ګواښ څرګندوي. د پیښې پر مهال نورو سرتیرو د شکمن افغان بریدګر مقابله کړې او هغه د ډزو په ترڅ کې ټپي او وروسته ژوندی نیولی، خو راپورونه وایي ټپونه یې ژور نه دي. په همدې حال کې د واشنګټن ښاروالي مورل باوزور دغه پیښه هدفي برید بللی. We know, Andrea, is that this is a targeted shooting. One individual who د ښار امنیتي ادارې له فدرالي ځواکونو سره ګډې پلټنې کوي او بریدګر یوازې عمل کړی او تر اوسه د بل چا د ښکیلتیا نښې نه دي موندل شوې. له دې سره سم د امریکې د تابعیت او کډوالۍ خدماتو ادارې اعلان کړی چې د افغان پناه غوښتونکو د دوسیو ارزونه به تر بل خبرتیا پورې ځنډولې وي. دغه اداره وایي د هیواد او د امریکایي خلکو ساتنه اساسي تمرکز او دنده ده. دغه پیښې پراخ غبرګونونه هم راپارولي. د افغانستان لپاره د امریکای پخوانی ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په واشنګټن ډي سي کې د سپینې ماڼۍ نږدې د امریکای د ملي ګارډ پر دوه غړو د تیر شپې برید په سخت ټکو غندلی او له قربانیانو او د هغوی له کورنیو سره د خواخوږۍ څرګندونه کړې ده. Just steps away from the White House. It will not stand. په ورته وخت کې د سپینې ماڼۍ نږدې پر امریکایي سرتیرو له برید وروسته د امریکې د ولسمشر مرستیال جي ډي وینس ویلي چې په 2020 زیږدیز کال کې هغه وخت د افغان کډوالو د بې کتنې منلو پر پالیسۍ نیوکه کړې وه، خو ملګرو یې هغه نجات پرسته بللی وه. وینس ټینګار کړی چې باید د هغو کسانو د ایستلو هڅه 2 برابره شي چې د ده په وینا په امریکا کې د پاتې کېدو حق نه لري.